سلامونه دوستانو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ سه. افغان ابدالیان به د ایمرجنګ اسیا جام سیالۍ په پایلوبه کې سبا د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې د لوبو ډګر ته ښکته کیږي. افغان ابدالیانو د ایمرجنګ اسیا جام سیالۍ په لومړي پړاو کې ډېرې زبردست بهترینې لوبې ترسره کړې چې سریلانکا او بنګلادیش الف لوبډلې ته یې غټې سترې ماتې ورکړلې چې نیمه پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. تېره ورځ په نیمه پایلوبه کې د هندوستان لوبډلې سره مخ شوله چې ډېره زبردسته بهترینې لوبه یې ترسره کړه چې هندوستان لوبډلې ته په نیمه پایلوبه کې په 20 منډو په توپیر ستره ماته ورکړه. دا لومړی ځل و چې افغان ابدالیانو د ایمرجنګ اسیا جام سیالۍ په نیمه پایلوبه کې هندوستان لوبډلې ته غټه ستره ماته ورکړله او پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. افغان ابدالیان به د ایمرجنګ اسیا جام سیالۍ په پایلوبه کې سبا د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې د لوبو ډګر ته ښکته کیږي. دغه لوبې د افغانستان پر وخت ماښام 6 بجې پیلیږي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې افغان لوبډله بریا خپله کړي.